السلام علیکم ملګری مینهوالې. یو دوه شعرونه بیا یوه دوې خبرې چې ننګ د منظور پښتون لښکر ته ګوښی مه ورپرېږدې. ننګ د منظور پښتون لښکر ته ګوښی مه ورپرېږدې. خدمت د ټول پښتین خیبر ته ګوښی مه ورپرېږدې. د څو په شمار کسان خو دي چې سره ورک یې نه کړي، یو خو وژني، یو سنګر ته ګوښی مه ورپرېږدې. ملګری مینهوالې، دا جرګه د دغې خدمت د دغې کړه وړه دا د ټولې پښتنې حق دی. خیبر په علاقه کې چې څه ګرځي هغه که مامند دي، که اورکزي دي، که شنواري دي، که خلیل دي، که ملاګوري دي، که هر نر څومره کومینه پروته دي، دا د دغې حق نه دی. د غریبونو خو ټاټار والی دی چې میشته هر څه راسې دي. صد سلام که د دې سپین ږیري ته ملکون ته او چک ټیټ پارک هم که شته، خو د دې غوندې جذبه او غیرت چې دی بېشکه چې زړ تاریخ ژوندی سوتلی دی او بیا یې ژوندی کړ، خو چې اوس د میشتو څه نه ورشنیم به نه شي. دا د هر چا حق دی. خدماتو ښه پکې کو، روپۍ دوې پکې لګوي، قرباني ښه پکې کو، که چاته څه ورسېدل که نه ورسېدل، دغه یو داسې تحریک ته یو داسې خدمت دی چې دا په آینده وخت کې په خړ رغزي باندې بیټي لګول دي. میوې و د میشتو سه بچیون ته، لمسیون ته، کواسیون ته آته میلاویږي، نو میشتو سه ستړی دا ستړی جزایه نه کستی. او دا څه کسان چې دي خاص کر منظور پښتین، زه دا وایم چې کیمې جرګې وې سره څه وکړې، کیمې بلنې وکړې، دغه کافي دي. نر نه د ده په موټر وتل تصررات شته، نه یې چاته د غېږې بدلول تصررات شته، او نه د مینهوال په دا ګیله کو، ځکه چې میز داسې خړد ګړد لاګي دی چې میش ته د دوست او د دښمن هېڅ پاته نه لاګي. خو خپل پښتونه ته دا سول که هغه په هر کیم ډیپارټ کې چوي، سول درته که منت درته که زاري درته که چې کیمه قانوني ډیپټي دی دو په کیمه باندې تو عهد کړی دی، سرکوري نکاري مو کړی دو، هغه ډیپټي که څوک ته نه مانع کوي نه چا مانع کړی یې، خو د بنده بندګي ما که، غیر قانوني ما که نه وي پرتلین کې وخت کو دی، نه الله پاک معاف کو، نه و د دا قوم معاف کو. او دا خو بیا ته د بنده بندګي کې، د الله بندګي نه کې. او بخښنه غواړم، بار بار زه دا وایم چې زړه مې ډېر څه غواړي، او بې وسي چې دایسي نه ده. په لوی الله سپارم چې څوک هر قسم مرسته کو، د مظلوم سره، د غریب سره، د مجبور سره په هر کیم صورت کې کوم، هته د الله پاک بدلې ورکو، په دا کې هېڅ پته نه لګي. په مخه مشه.